د افغانستان پخوانۍ ښځینه پیلوټه نیلوفر رحماني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وټساپ ته پیغام استولی او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه یې څو مهمې غوښتنې کړې دي. د افغانستان پخوانۍ ښځینه پیلوټه نیلوفر رحماني د طالبانو دفاع وزیر څخه وغوښتل چې د افغان انجونو پوهنتونونه او پوهنځي خلاص کړي او د افغان ښځو حقوق دې ورکړي تر څو نړیوال یې په رسمیت وپېژني. نیلوفر رحماني چې په امریکا کې زده کړې کړي، په 2012 کال کې د افغانستان هوایي کرښو ته راغله او بیا په 2015 کال کې د ښځو زړورتیا مډال یې وګټو او د 2014 کال کې بیرته امریکا ته ولاړه او هلته یې پناه واخیستله. خو د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی او ویلی دی چې دا خبر دروغ دی. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د افغانستان پخوانۍ ښځینه پیلوټه نیلوفر رحماني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته پیغام استولی او غوښتلی دي چې د افغانستان د ښځو حقوق او د افغان انجونو پوهنتونونه او ښوونځي پرانیزي تر څو نړیوال مو په رسمیت وپېژني. خو د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د نیلوفر دا خبرې په کلکه رد کړي دي او ویلی دی چې ما ته تر اوسه هیچا پیغام نه دی استولی. د حقیقت چینل درنو کتونکو، زمونږ د نن ورځې چمتو شوی خبره تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.